الله په نامه یو 10 روپۍ راواچوه ورځ مې ډېره خرابه ده ځوانه د الله په نامه هغه درې سترګې هم لاس کې نیولی د الله په نامه یو 10 روپۍ راکړه وروره زه نن تا ته سوال ته راغلی یم دا ته څه ګډې وډې وې سوالګر نه سوال څنګه کوې وروره خبره داسې ده که نه په ښه په درنده سترګه سپک راته ونه ګورې ګوره خفه مې ونه لېږي نن یو خبرې ته راغلی یم ما ته خبرې ته راغلی خدای دې خیر کې خبره کوه وروره داسې کار ده که نه د تا لور اوس هغه جي کې سوال کوو بد ګوره نه منې هغه جي کې سوال کوو نو د ما ډېره خوښه شوه ډېره یو یاداره یو خجل کې سوال کوو که نه نو د ما ډېره زیاته خوښه شوه نو زه وایم که په ښه شرعي طریقې سره او که چېرته ما ته راکړه دا سوال ته کوم پوه شوې او زه بس ډېر خوشحاله شوم لور ته نه غواړم والکه ته خو ما ته داسې مالدار ته څه کار کوې داسې مې پوه کړه زه انجینر یم نو خدای د دې بیخ بلډینګونه زه جوړوم پورې بنګله شروع ده وینې دې نه خو خولۍ غورځېږي چې ورته وګورو نو بیا ته د سوالګر لور څنګه کوې وروره نو بس دا یو زړه یي که نه وایي زړه سي عاشق سي ښایست نه غواړي خوب سي در سي بالغ نه غواړي نو دغسې خبره ده ښه نو ته اوس انجینر یې زه اوس انجینر یم نو انجینر صاحب زما به یوه خبره واورې زما یو شرط دی دا به راسره مني بیا به لور درکړمه 20 شرطونه خو به دې ومنم خوښه دې ده شم سخت نه دي انشاءالله ښه پیسې لرم شکر د دې میاشتې 15-16 لکه روپۍ ګټمه نام خدا زما شرط دې خوښه ده منظوره کوې شروع کړمه ښه زه به لور درکړمه ته به صرف 3 ورځې به ته سوال ټولې چې زموږ غوندې عاجزي درکې پیدا شي موږ څنګه عاجزان یو بیا مې لور ده درکوم لور د ورکړې شی دی دا نه ښه سړی هو بس صحیح ده زه خو دا اوس نه دا ایفون لرې کمپنۍ دا اوس نه د سوال کوم دی اوله ورځ بس زه شروع کړه ته لږ طریقه راته وښیم بس طریقه دا ده چې کوم داسې خړسری را روان یې که نه هغې ته به صرف لاس کې چې یو 10 روپۍ راکړه چې لږ غواړي چې په شایفون منیفون ورته د الله په رضا یو 10 روپۍ راکړه ځواني دې برکت شه اواز کې به له خوږوالی واچوه نو انشاءالله چې پیسې هم درکوي زموږ خو ډېر ښه کاروبار دی داسې خو هم پرې نه ستړي کېږي خو زه شروع شم یا الله په نامه من یو 10 روپۍ راکړه اواز کې دې له خوږوالی واچوه ترنم په طرز کې وویوه صحیح ده به زه لاړم زه ماما دې خدای په نامه یو 10 روپۍ خو راکړه مولانا مړ یو تاسو باندې ډېر پام شو نن بس دې رسېږي ماما خیر د 10 شلي 50 زرې 15 زرې کومک وکړه ډېره غریبي ده وعلیکم سلام ستړی مه شې څنګه ښې جوړې شکر د الله احسان دی ته ښه ما خو دغه د ولیدل ده به بس شرطونه مو مې کامیاب کړي که نه آفرین بس وروره نیک مبارک دی درته دعا به وکړو دعا روان وتړه د انجینرۍ کارونه په مخ باندې وړه بس دی بچیا انجینرۍ څه مازخه دې کار کوي دې غوندې بزنس کړي لور دې راکوي ودې کوي دا مو ته کوي الله په نامو کې څه دې وسه کي وای ته خو انجینر صاحب یې دا دې چې شروع کړې سوال کوې والا تا ډېر ښه بزنس ته راځه دا شروع کوې پوه شوې انجینرۍ نه دې کې ښې پیسې دي والکه په شرمو دې وشرمولم لور مې درکړې بس دی بس انجینر سړی او ته اوس هم سوال ټولې پوزه دې زما غوسه څه وکړي انسان لور دې ګوره تر پرېږدم ورکړمه ته نه خدای ته وګوره ته څه کارونه کې په شرمو به مې وشرمې خپلې قبیله کې دا ته څه کوې ته خو انجینر یې په مالداره سړی زه به غریب یم ته به مالدار یې دې کې ځای مې د خو بزنس ته ښه کار او روزګار دې ولې دې نورو خلکو حق خورې ښه خدای لاسونه او خپې درکړي دي کار او روزګار دې هم ښه جوړ ده شکر ده ته د نورو غریبانو حق خورې سوال کوې دا ګوره ډېره سخترینه ګناه ده څه خبرې وکړې دا خبرې سره زه بالکل نه واقف یم ته څه ترېندې ویلې په سره خسخره و خسخره وایي تا خو په لاسونه دې پښې ته ولې کار روزګار نه کوې ما ته لاسه نه کېږي دا ډېره ښه ګټه ده زه پرې راوښتم چې ویې نه کړم بدن مې ټوله ورځ درد کوي بیا والا دې خو ما ماسخ ډېره مطلع واچوه
د داسې ګټه به څوک څه کوي خو خدای شکر د ټول لاسونه سوال چاته لاس نیولي مزدورونه کې زه خو شکر الحمدلله انجینر یم راځه ومنه تا مې بالکل چې مزدوران چې داسې جالي باندې خپل روان کې وکړه صحیح ده ته د ورځې ډېر کار وشي صحیح ده مړه دې کار ناکامیه شوه نو ډېر شي بس غوښه مې لږه ځومه ښه خبره ده یاره مدیره راځه تا باندې ښه شي چای وڅښم